دا زموږ زنانې خطا وتلي دي دا د خلکو په خبرو کې راشي په میسیجانو په موبایلانو کې راشي وروره یو سړی ورته وایي داسې به کور درکړم داسې موټر لرم داسې ښایسته تصویر یې پر هغه ایډي میډي درولی یې بس بیا د کور مور ښایسته ورښکاره کړي چې دا مې کور دی دا مې موټر دی بس قرار ښځه واده ورسره واده چې ورسره وکړه ښځه خو لالي چې د غریبه چې واده ورسره وکړي بله چې درک معلوم چې سړی دا خو ستی کور نه و دا خو ستی بیټک نه و دا ستی میهمانخانه نه وه دا ستی باغ نه و دا ستی زراعت نه و دا ستی مارکیټ نه و دا خو ستا موټر نه و ولې ډېرو خلکو د انډیا او د کومو کوم ملکو څخه ښځې راوستلي هغه ته ویل چې داسې کور داسې جایداد داسې مځکې فلانی هغه غریبه خطا به شي مسلمان و کافر ته دوکه ورکوي مسلمان خو ځان جنتي بولي هو جنتي بولي کافر دوژخي بولي هو نو چې ته جنتي وې دا د دوژخي کار دی ولې وکړي دوکه خو باید چې دوژخي وي کافر یې وکړي وم ته مسلمان جنتي ته مسلماني و جنتوالي کې تا څنګه دوکه د دوژخي سره وکړله پوه شوست نو دا څنګه ایمان شو دا ایمان نو ښه خوند کوي الله دې وساتي دوکه مه کوه په ټول ژوند یې مه کوه زه تر ډېره حد کوشش کوم چې زه دوکه ونه کوم تر ډېره حد کوشش کوم چاته دوکه نه کوم وره دوکه بازه چې دی دا ملعون دی د الله رسول لعنت ور باندې ویلی دوکه بازه چې دی دا د الله رسول فرمایي دا جهنمي دی ګورئ زه اسانه مثال در کوم دا دوکه داسې په هر شي کې دوکه نو زه په خپل پیل کې ته په خپل پیل دا دوکه داسې مثال لري لکه ما او تا چې بابا بیمار دی یا دې بیماره ده بچی بیمار دی نو ما او تا ورسو ډاکټر لره ډاکټر لره چې ورغلو هغه راولاړ سو ما او تا ته 2 نمبر دوا راولیکله او ما او تا چې په دې خبره خبر سو بابا دونه پریشانه دې دونه پریشانه ما دوا دونه پر ښه نیت درلم تا ما ته 2 نمبر دوا ولې راک بیا ته چی بولې دا ښه کار دی که بد کار دی بد کار دی یو سړی ته ورغلی تا ورته وروره ما ته شیدې راکه او د شیدې خالص شیدې راکه د شیدې د اوبو ډکې کړې ولې ته چې کور ته رالې هغه خالي اوبه ولې نو دا بیا ښه کار دی که بد کار دی بد کار دی یو چا لره ته ورغلی تا ورته چې ما ته مطلب ډوډۍ سالن مالن راکه هغه وټل والا تا ته غوښې کښېښول چې دا مطلب هغه سپی و بل شی چې دی هغه حلال کړی و یا څه کړی و د هغه بیا څه شی بولي ګناه ده حرام کار دی ناجایزه کار دی یا اگر څه مثال زه خدا نه خواسته و تا ته بیا اودس لمونځ درکړمه او ته وروسته راغله او دا موري صاحب اودس غلط کار دی نو ته چې دوکه کوې هغه چی شته ګورئ هر څه زه مولوي صاحب یم د ملا دوکه زما ځان ته دوکه ده چې بیا اودس لمونځ درکړمه ستا ځان ته دوکه ده چې ریړۍ چلوې ستا بل ځان ته دوکه ده چې قصاب دی ابل ځان ته دوکه ده چې درزي دی ابل ځان ته دوکه ده چې هلته په دکان کې مطلب کپړې خرڅوي ګردې دوکې دي نو زما دوکه بولې د پلانغه بولې د خپله ولې نه بولې بس دا خبره راواخه مخ ته کښېږده یو سړي تا دلته ماته یو ګیلاس اوبه راکړه ته راولاړ سولې دا ګیلاس کې دي مردارې اوبه ورکړې هغه پسې نه دی خبر اوس دا ښه کار دی که یوه تا ته درکړي حرام کار دی که دې بل ته ورکړي حرام نه دی نو ولې دوکه مه کوئ ګر سره یې مه کوئ بلکل یې مه کوئ پروا نه لري څه تاواني څه بیا به د الله په دربار کې ته چیچ ولیکل سې ته سپین ولیکل سې خو دا زموږ د پاکستان مسلمانان دوکه د ثواب په نیت کوي دوکه د ثواب په نیت په غوړۍ کې په برک کې په چاولو کې په وړو کې ورسه تا ته پوره مقدار نه درکوي کپړو والا لره ورسه تا 5 ګزه کپړه جوړه چې کور ته راډې درځلې ولې نیم ګز مانده ده ولې سړی که فضایل اعمال هم درته پروت و دغه قرآن پاک هم په دکان کې درته پروت و پرون دې چا کیسه راته کول یو محترم میلمه راغلی د کابل هغه ویل موږ په کابل کې زموږ یو اشپز و ښه دینداره سړی ښه دینداره پلانی ښه لمنځونه ښه ژره ول دا چې دا کم شی د پخوی را پخوی په هغه کې چې کومه د دوکه کوله ولې دې کوله دغه سره خبره کړې دی بعد موږ سامان له تا سره راوړو دا چې کوم مطلب هغه شی مې د کور راشن شي دا به موږ له تا سره راوړو دا بل څه به نه راوړو بس په کس شی خراب کړي دی خراب کړي ول دا خراب شی در کړی دی هغه 1 نمبر شی ولو نو دا هغه سره خبره واغول زه به تا ته څه شی مې کمیشن درکوم صحیح و د 50 روپۍ دپاره د 100 روپۍ دپاره خپل ایمان تباه کول هغه به څایل خبره به سر خلاص هو الله پاک دې موږ ته معافي وکړي الله دې موږ معاف کړي الله دې موږ ته د رښتیا و ایمان را نصیب کړي دا ګورې دا ما ته چې درځي کالي را جوړ کړي هغه سروي یا یو ځای څیري بیا موږ چې نه اخلو الټا د کپړو تاوان نه چې نو غواړي زما کپړې دې را خرابې کړي د جوړېدو د څه کوي نو ایمان به نو الله پاک ماته د ایمان ثوابونه راکړي
خو لا به مې ونه چې تا زه ایمانداره یم. نو په پاکستان کې چې خلک کومه بېایماني کوي د ثواب په نیت کوي، د هغو دا یقین دی د دکاندارانو چې 2 نمبري نه وکړ پې ولاکه وګټې، دا د یقین دی. کملا دی، طالب دی، تبلیغي دی، صوفي دی، ګردو دا یقین دی یا رب الله کم نه. او په لمانځه کې چې بیا راځي په لمانځه کې کله کله وتا تر شایل دا بل جوړ راغلی یا مولوي صاحب ته پر دغه باندې خبره وکړه، دا خلک خولۍ نفسر کوي، خولۍ ما د پښو ته وکړه، ما خلک ما ته وایي ته تقریر وکړه، دا خلک پیسې نه پورته کوي، څه چم کوې سیده راشایه بیا نه خپل کار کوه. زه ګر څه ناست و د هغه ټایم چې خبرې زده کړم درګر یې ځوه زره یې دې هم درګرځوه، هغه 15,000 چې هغه هم درګرځوه. هلته کله کله څوک دی څه دی سره وشوري ما ته مسجد کې چانداره کړې پر دواړو سترګو څو دې لک روپۍ در کړي دي 2 لک روپۍ در کوم په 2 منټه کې بالا نه خبرې به نه کوې، خبرو خلاف یم. دا دنده به نه سر کوم. لا ځای به راشئ بیا ته دا کراچي له راځې کابل له راځې تا ډرایور ته ورته داسې هغه وایي بس دې رانیولی نه دی ورور سیده ټکټ دې کړی دی راځئ دې رسول نور شرطونه به نه راباندې ږدي. زه چې کله کله موټر چلوم اکا زامونې قریبان څوک راسره کښېني وایي مولوي صاحب ځغلی بیا نه ما شرطونه به نه راباندې ږدي، شرطونه د رخصې کرایه هم در کوم، شرطونه به نه راباندې ږدي، زما به د زه خیر پروا نه لري.